نن چې مفکوره کې کومه غونډه وشوه د مختلفو ژبو خلک مفکورې راغونډ کړي وو هغه په دې هکله باندې چې مورنۍ ژبې چې دي هغې ته اهمیت ورکړلی شي او هغه واپس ځکه چې زموږ په آیین کې شته دی چې مورنۍ ژبو کې به زده کړې کېږي خو هغه څیز چې دی هغه اوس د نصاب ناخوا کړی شوی دی نو د دې غونډې مقصد دا و چې مختلفې داسې کمیټیانې جوړې شي د مختلفو ژبو چې هغه د خپلو ژبو دپاره کار وکړي او هغه به په صوبایي لیول باندې د حکومتي د هغه ادارو سره چې د دې دپاره ذمهوارې دي د هغې سره به ناستې کوي بیا به د هغې سره په دې باندې کار کوي چې مخکې چې دي دا څیز امپلیمنټ شي د دې کې دا غوښتنه وه چې کوم ځای کې کومه ژبه وي چې پکار ده چې په هغې کې ماشومانو ته زده کړې وکړی شي په دې کې به مختلفې کمیټیانې جوړېږي هغه خلک به انوالو وي پکې د میډیا کمیټي به وي چې هغه به هم د دې دپاره خپل هڅې کوي نو دا ډېره ښه خبره ده چې په داسې یو پلیټفارم باندې خلک راغونډ شي او د دې لپاره مخکې کار وکړی شي نو دا به یو منظم کار کیږي او را روان فروری کې چې 21 فروری د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ده تر هغې به دا هڅې کیږي که چېرته په هغې پورې دا چې کوم ډیمانډز و هغه ومنلی شي نو هغه به زموږ دپاره یوه ډېره د خوشحالۍ خبره وي او ځکه چې هغه ورځ باندې به بیا موږ یو جشن کوو خو که دا ونه منلی شي نو زموږ دا اراده ده چې موږ به د خپلې پروټیسټ چې دي لکه داسې پروټیسټ نه چې هغې کې یا څه روډونو ته راوتل وي یا چغې سورې وهل وي پروټیسټ مطلب دې دپاره به بیا موږ هم دغه کمیټیانې چې دي هغه به خپلې تګلاره ټاکي او ګوري به چې څه وکړی شي چې دا حکومتي ادارې چې کومې دې لپاره ریسپانسبل دي چې هغه د دې لپاره کار وکړي ځکه چې یو اداره که هغه لکه مفکوره چې د هغه ځان نه کار نشي کولی څوک د دې لپاره ریسپانسبل دي موږ وایو چې هغې ریسپانسبلیټي ذمهداري واخلي او هغې کار وکړي نو مفکوره به صرف هغې ته هغه برج پل به جوړوي چې هغه کنیکټ کړي او هغې نه کار واخلي او کوم څیز چې زموږ آیني حق دی چې هغه وشي